سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ به وئ. دوستانو ډېر وخت وروسته بیا هم زه تاسو درانه حضور ته راغلی یم. دوستانو نن مې زیات ښایسته اپلیکیشن دی دې باره کې درته راوړی چې څنګه انګلیسي زده کړو په ډېره اسانۍ سره او ډېر ښه ګرامري توګه سره. مثال د ګرامر په هغه سره ذریعه سره تاسو کولی شئ ډېر زر انګلیسي زده کړئ. ډېر خلک په ګرامر کې مشکل لري، بیا د جملو جوړولو نشي جوړولی جملې او مثال جمله بندي نشي کولی. نو تاسو کولی شئ دا ګرامر ټول سره مطالعه کوئ، ویې لولئ او دغه رقم ته یاد یې کوئ. نو انشاءالله ټول ګرامري یا مثال ټول د انګلیسي مشکل به تاسو حلیږي ډېر زر. ټول ګرامر عموما ګرامر دا اپلیکیشن چې دا په پلی سټور کې هم پیدا کېږي، خو زه به یې لینک درکړم په ډسکرپشن کې، نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره یې ډاونلوډ کړئ. دوستانو راځئ ویډیو شروع کوو. له ویډیو نه مخکې زما دغه چینل سره سبسکرایب کړئ او دغه رقم ښایسته ویډیوګانې به تاسو ته ډېر زر ورسیږي. نو راځئ ورځو ویډیو شروع کوو. نو اول به دغه اپلیکیشن چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ، چې کله مو ډاونلوډ کړو نو تاسو به راسئ دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. دغه هم چې کله خلاص کړئ بسم الله الرحمن الرحیم په پښتو ژبه باندې دا ډېر یو ښایسته ګرامر ده، ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ. او ګوره ژباړه یې ټول په پښتو ده. مثال پاس انګلیسي لیکلی، لاندې ټول په پښتو باندې. ګوره تاسو کولی شئ په مکمل ګرامر په ډېر اسانۍ توګه سره زده کړئ. ډېر زبردسته. اول سیده ګوره د لانګویج تعریف ده. مثال لانګویج چې درته تعریف کړی چې دغه رقم ته دا دومره ده، مثال دا رقم ته ده. ګوره دلته ژبه یو ټولنیز پدیده ده چې د پوهېدنې لپاره استعمالیږي. نو تاسو کولی شئ په ډېره اسانۍ سره په پښتو ژبه سره تاسو ډېر اسانۍ سره کولی شئ انګلیسي تر زده کړئ. در سره یاد کړئ انشاءالله تعالی د ګرامر بحث کې به هېڅ مشکل نه لرئ. نو دغه ګرامر هم چې کله زده کړئ نو تاسو مشکل هېڅ وخت هم ګوره دلته تاسو سرچینګ هم کولی شئ. مثال کوم ګرامر غواړئ سرچینګ کولی شئ. نو دغه انګلیسي مو چې زده کړله یا مثال ګرامر مو چې زده کړو نو تاسو ټول په انګلیسي کې هېڅ مشکل به انشاءالله جمله بندي کې به هېڅ کوم مشکل نه وي سره. نو تاسو کولی شئ ډېر اسانۍ سره دغه زده کړئ. ګوره مثال دلته یې راوستلی چې ورب، ګوره ټول ورب یې درته تعریف کړی دا په څو ډوله ده. ورب سره کوم هغه دي وربونه دا ټول ډېر یو ښایسته هغه یې درته کړی. ګوره دلته یې مثالونه هم ورکړي څه رقم ته کومکي فعلونه دي، اصلي فعلونه دي، دا ټول ګوره درته تاسو ته راوستلی شي. ډېر یو ښایسته اپلیکیشن تاسو کولی شئ په اسانۍ سره لاسته راوړئ. نو دغه رقم ته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.